د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د بغلان ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست د ولایت اوسیدونکو ته نږدې 44,000 برېښنایي پیژندپاڼې او له 29,000 ډېر کاغذي پیژندپاڼې ویشلي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د نوملیکنې، اسنادو پروسس او د پیژندپاڼو د ویش لپاره 2 فعال مرکزونه شتون لري، یو په پلخمري ښار او بل په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې چې هره ورځ په دوامداره توګه مراجعینو ته چوپړتیاوې وړاندې کوي. د بغلان ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مشر وایي چې د پیژندپاڼو د ویش پروسه په شفاف، منظم او بې خنډه ډول دوام لري او هڅې روانې دي چې چوپړتیاوې پراخ شي او د اتباعو لپاره پیژندپاڼو ته اسانه لاسرسی برابر شي. په د اول د کال تر دغه وخته پورې موږ 9,000 نه څه باندې 9,000 کاغذي تذکرې توزیع کړي دي او څه کم 44,000 موږ برقي تذکرې توزیع کړي. وخت کارمندانو ته هدایت کړی دی چې په دقیق تر کار هم دقیق وکړي او هم په تیزه طریقه باندې باید د متقاضیانو کار ټال نشي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره د ادارې ته راغلي دي د پیژندپاڼو د ویش له پروسې او رامنځته شویو اسانتیاوو خوښي څرګندوي. دوی د چمتو شویو چوپړتیاوو ستاینه کوي او د اسانتیاوو د کارکوونکو د شمېر زیاتوالي او د ولایت په نورو ولسوالیو کې د پیژندپاڼو د ویش مرکزونو د پراختیا غوښتنه کوي. دیگه شعبات زیادتر ایجاد شود، کارمند ایجاد شود که مردم منتظر نمانند. دیگر هم در کسایی که از ولسوالی ها می باید اینمی بخش مثلا تذکره برقیشون در ولسوالی ها انتقال بودن. به خاطر این کارمندا کم است، ولسوالی ها و رسیدگی بیشتر ضعیف است. در بخش بایومتریک یا کارمندش کم است، بیشتر مردم استاده است. به خاطر از تذکره میگیریم اینالی میگه که مقصد چی هستن، عمر شازیا که غیب سن دسته و چطور است مقصد می تو به می معامله به مشابه مربوطه روان میکنن. اونجا ما معلومات برش میگیریم میبریم. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې تر اوسه په ټول افغانستان کې له 12 میلیونه زیات خلکو برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. د دې ادارې پر وینا له 11 میلیونه ډېر پیژندپاڼې په تیر 4 کلونو کې او پاتې نور یې د پخواني حکومت پر مهال خلکو ته ویشل شوي دي.